شهید ترین خان دغه د خپلواکۍ د لارې شهید په قوم تورخیل اوتمانزی وزیر و او د خوشحال نومي کلي اوسېدونکی او یو تعلیم یافته ځوان و. دی په لومړي سر کې د ملیشو جمعهدار و، خو د هغه پر وطن او قوم باندې د انګریزانو یرغل، استبداد او استعمار د وطن او ازادۍ په رویه سمبال کړ. وینه او غیرت یې په جوش راغلل او له همدې امله یې د انګریزانو نوکري پرېښوده. د غازیانو او خپلواکۍ غوښتونکو په غورځنګ کې شامل شو او د انګریزانو پر ضد یې وسله واله مبارزه پیل کړه. ده د شمالي او جنوبي وزیرستان په دتخیلو، میرانشاه، سپین وام، مغل کوټ، ټانک، اویزو او توچي په ملي او اسلامي غزاګانو کې د انګریزانو ډېر جنګیالي خاورو ته ورولېږل او افغاني مېړانه یې دوی ته د جګړې په ډګر کې وروښودله. په پای کې په 1921 زېږدیز کال د توچي سیمې په سپینکي کلي کې له خپلو ټولو غازیانو سره شهید شو.